السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل څخه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په دې ویډیو کې ما تاسو لپاره د موبایل یو ډېر خوندور او مزدار سیټینګ راوړی دی. که تاسو کتلی وي نو موبایل کم بارډر چې دی ستاسو مطلب د ډسپلی کم سایډونه چې دي څلور واړه سایډ ته تاسو ډېر ښایسته لایټینګ والا بارډر چې دی هغه لګولی شي. د هغې نه وروسته که تاسو خپل موبایل چیک کوئ نو ستاسو د موبایل ډسپلی به ډېر زیات خوندور او ډېر زیات مزیدار شي. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر څنګه تر پایه وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې وړوکی شان رد دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو دې لپاره به تاسو ته د دغه اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کوئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس چې دی هغه به راشي. ټیک ده، دلته کې که تاسو وګورئ نو تاسو لی به مختلف ډسپلی په دې کې راکړي مختلف بارډر. اوس ما په موبایل کې تاسو وګورئ دلته کې کم کم بارډرز دي ما سره هغه زه کم بارډرز لګولی شم. دې نه علاوه په دې کې کلرز کم دي ډېر ښایسته ښایسته لایټینګ سیسټم دی د دې. دا وګورئ میجیکل لایف مطلب هغه لایو کم بارډرز چې دي هغه پکې هم تاسو هلته کې میلاویږي. این علاوه ایف کې دننه چې کم خپل دي دا وګورئ تاسو مختلف لایټینګ سیسټمز دي. دا تاسو د دې ځای نه ډایرکټلی په خپل وال پیپر باندې سیټ کولی شئ. دلته کې سیټ وال پیپر یو آپشن تاسو له راکړی دی سمپل. دا به دې ځای نه تاسو انیبل کړئ. پرمیشن به غواړي سمپل پرمیشن به دې ته تاسو څه کوئ الاف کړئ. دا وګورئ لاندې که تاسو راشئ کم چې تاسو سره پکې دي هغه ټوټل دلته کې تاسو سره میلاویږي. دا وګورئ فردر د دې کم سیټینګ چې دی انیمیشن سپیډ مطلب د لایټ کم سپیډ چې دی یا بارډر سایز د دې ځای نه تاسو غټولی هم شئ او کمولی هم شئ. بارډر سایز لاک سکرین چې دی هغه هم تاسو دې ځای نه لګولی شئ یا باټم ریډیس ټاپ ریډیس هر څه چې دی هغه ټوټل سیټینګ دلته کې د دې ځای نه تاسو کولی شئ. دا وګورئ دلته کې مختلف ډسپلی دي مختلف بیک ګراوند ورسره هم دي. کم بیک ګراوند تاسو خوښ وي نو هغه بیک ګراوند هم تاسو سمپل له دې ځای نه څه کوئ لګولی شئ. دا وګورئ آن آف وي دا به تاسو آن کړئ. دلته کې وګورئ مختلف بیک ګراوند هم تاسو ته په دې کې میلاویږي. دې نه علاوه بارډر کم لایټینګ سیسټم چې دی هغه هم میلاویږي. تاسو ته به دلته کې ښه واضح ښکاري کم لایټینګ سیسټم تاسو خوښ وي سمپل هماغه لایټینګ سیسټم د دې ځای نه تاسو لګولی شئ. دغه شانتې ډېر ښایسته ښایسته بیک ګراوند وال پیپر یې پکې هم تاسو ته میلاویږي. نو قدرمنو ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.